راځئ چې نن د دې په اړه وغږیږو چې د هب د بدلولو جراحي وروسته کوم فعالیتونه اجازه لري. نو که تاسو پلان لرئ چې د هب د بدلولو جراحي ترسره کړئ، نو تاسو باید خامخا د دې په اړه پوښتنې ولرئ چې ستاسو ژوند به د هب د بدلولو جراحي وروسته څه وي. نو لومړی راځئ چې د تک سره پیل وکړو. معمولا ستاسو فزیوتراپیست به تاسو ته لارښوونه وکړي، مګر تاسو به د خپلې جراحي څخه یو ورځ وروسته په خپل عملیات شوي پښه باندې بشپړ وزن اچولو یا د جزوي وزن په اچولو سره ګرځېدل پیل کړئ. په پیل کې به تاسو د واکر سره ګرځئ، بیا به تاسو ته احساس درکړل شي او بالاخره به تاسو د 4 تر 6.5 پورې په خپلواکه توګه تګ پیل کړئ. اوس راځو نورو فعالیتونو ته، لکه موټر چلول، په موټر کې کیناستل، ګالف لوبول، لوړ فشار لرونکي فعالیتونه او تشناب ته تلل. نو راځئ چې لومړی د موټر کې کیناستلو څخه پیل وکړو. کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره په موټر کې کیناستئ، یعنی د رخصتۍ په ورځ له تاسو تمه کیږي چې د موټر د مخکینی مسافر څوکۍ کې کینئ. هلته هم باید خپله څوکۍ لږ شاته واچوئ او خپلې پښې جلا یا لرې وساتئ. دا هغه طریقه ده چې باید په پیل کې په موټر کې کیناستل وکړئ. تاسو ته به اجازه درکړل شي چې د 4 تر 6.5 پورې موټر وچلوئ کله چې ستاسو درد ډیر کم شوی وي او تاسو آرام یاست. نو د 4 څخه تر 6.5 پورې تاسو کولی شئ خپل موټر چلول پیل کړئ. که تاسو غواړئ ګالف لوبه وکړئ، نو تاسو کولی شئ شاوخوا 6.5 څخه تر 8.5 پورې پیل کړئ. بایسکل چلول تاسو شاوخوا 4 پیل کولی شئ، مګر په پیل کې کله چې تاسو بایسکل چلول پیل کوئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو څوکۍ لوړه ده. لوړ څوکۍ په دې معنی ده چې تاسو باید د خپل بایسکل سیټ کچه لوړه کړئ. تاسو باید په پیل کې د ټیټ مقاومت لرونکي سایکل څخه کار واخلئ. همداراز کله چې موږ د پښو سره ناست یا پوره چوکۍ سکواټ خبرې کوو، نو دا باید خامخا مخنیوي وشي، خو د لومړیو 3 څخه تر 6 میاشتو پورې باید خامخا د پښو سره ناست یا د چوکۍ په حالت کې ناستې څخه ځان وساتئ. په پیل کې کله چې موږ د تمرینونو خبره کوو، ستاسو فزیوتراپیست به تاسو ته د پښو د پمپ تمرینونه پیل کړي یا د کوادریسیپس تمرینونه به په روغتون کې درته پیل کړي. د لومړیو 2.5 لپاره یوازې د پښو ښویول، هیل سلاید او مستقیم پښه پورته کول به وي که ستاسو ډاکټر تاسو ته اجازه درکړې وي. بیا د بایسکل چلولو برخه راځي چې عموماً موږ دا د ناروغ د راحتۍ له مخې له 2 څخه تر 6.5 پورې پیل کوو. لږ تر لږه 6 وروسته کله چې ستاسو زخم بشپړ ښه شي، موږ عموماً لامبو پیل کوو. موټر چلول تاسو شاوخوا له 4 څخه تر 6.5 پورې پیلولی شئ. که تاسو د میز کار کوئ، نو دا کار شاوخوا له 2 څخه تر 4.5 پورې پیلولی شئ. که ستاسو کار ولاړ وي یا سپک وظیفه وي، نو دا کار له 4 څخه تر 6.5 پورې پیلولی شئ. دروند لاسي کار تاسو یوازې د 1-2 وروسته پیل کولی شئ. په نورمال ډول موږ خپلو ناروغانو ته د درنو لاسي کارونو سپارښتنه نه کوو، ځکه چې دا د امپلانت د ژوند په زیاتولو کې مرسته کوي. که تاسو غواړئ په الوتکه کې سفر وکړئ، تاسو کولی شئ له 4 څخه تر 6.5 وروسته سفر وکړئ، او کله چې تاسو په الوتکه کې سفر کوئ، نو تاسو باید کمپرسیو جرابې واغوندئ او تاسو باید ځان ښه هایدریټ وساتئ. او د الوتکې څخه د راوتلو وروسته تاسو باید خامخا د یو څه مودې لپاره قدم ووهئ ترڅو د وینې جریان په ښه توګه وساتل شي. نو دا د مرغۍ له سترګو لید دی چې ستاسو ژوند یا ستاسو د ژوند فعالیتونه به د هب تعویض جراحي وروسته څنګه وي. که تاسو نورې پوښتنې لرئ، نو مهرباني وکړئ له موږ سره د لاندې ښودل شوي شمیرې له لارې اړیکه ونیسئ. مننه.